سلام علیکم ګرانه. وعلیکم السلام. په خیر کولی شم د تلیفون نه دې اړیکه ونیسم؟ وروره زما تلیفون خو دا مه کاروئ لپاره نه ده. لنډې خبرې به پرې وکړو. سلام علیکم کاکا. سهار په خیر. وعلیکم سلام. خیر شي، مننه. جوړې ښې په خیر یې؟ کاکا ځکه تا د کور مخې ته چې کومه باغچه ده د دې د چمن ریبل لپاره مې ورته زنګ وهلی ده. کولی شي چې دا کار ماته راکړي؟ نه وروره، هغه مې بل چا ته ورکړی، کار مې بل چا ته ورکړی. خیر ده کاکا، بل سړي ته چې څونه پیسې ورکوي د هغه نیمایي ماته راکړه، زه به دا کار درته وکړم. نه غواړم ګرانه، هر څه چې وي هغه کار زما خوښ ده. ګوره کاکا، د چمن ریبلو سره د کور انګړ به هم درته جاړو کړم، نور کاروبار به هم درته وکړم، دغه کار ماته راکړه. بخښنه غواړم زویه، زه مې د خپل کار کوونکي څخه بیخي خوښ یم. بخښنه غواړم. سمه ده کاکا چې نه کېږي. ښه وخت ولري. ښه وخت. خدای پامان. نړۍ مننه ورور دی. ځوانه لکه چې د کار په لټه کې. نه کار په لټه کې خو نه یم. راځه ما سره کار وکړه، زه به د هغې نه ډېرې پیسې درکړم. نه خیر اوسې، اصلا خبره داسې ده چې زه د کاکا کاریګر یم او ما دا کوشش کوم چې زه دا معلومات واخلم چې دا کاکا د ما د کار نه څومره خوشحاله دی. هغه زه د پیسو په مقابل کې خرڅ نه کړم او د خدای نه ډېر شکرګزار یم. پایله: ځینې وخت باید په دې اړه هم فکر وکړو او پوه شو چې تر کومې کچې خلک مو د کاره خوښ او راضي دي. تر ټولو مهم په دې پوهېدل هم هنر غواړي.